که چیرې بدن خبرې کولای نو څه به یې ویل؟ یعنې که چیرې زموږ او ستاسې د بدن هر غړی د دې توانایي درلودای چې خبرې وکړي نو موږ او تاسې ته به یې څه ویل؟ دماغ به ویله چې ته تر 2 بجو پورې موبایل ته ناست یې. زه خو کمپیوټر نه یم، زه استراحت ته اړتیا لرم، نو هیله کوم بیده شه. سترګو به ویله چې د موبایل د یو څه شېبې دپاره راڅخه ایسته کړه، ځکه زه سترګې یم، ژوندۍ حجرې یم، زه د سی سی ټي وي کیمره خو نه یم، ټول وخت موبایل ماته نیولی دی. زړه به ویله چې ته په ما باندې هر غم، فشار، هر څه په ما باندې راغورځوې. زه یو پمپ کوونکی یم، زما وظیفه دا ده چې وینه پمپ کړم. زه خو یو جنریټر نه یم چې ټول شیان په ما باندې راچوې. معدې به ویله چې ستا په یوه لاس کې سمبوسه ده او په بل لاس کې د کولډ ډرینک نیولی دی، نو آیا زه یو لابراتوار یم چې ته ماته دواړه په یو وخت کې راغورځوې؟ ملا یا د شا هډوکو به ویله چې ته ټوله ورځ موبایل ته کوږ ګورې، بیا وایه ولې چې زما ملا کږه سو. او یا ټوله ورځ ته په پاسته صوفا باندې ناست یې او بیا وایه چې ولې مې ملا کږېږي یا ولې درد کوي. سږو به ویله چې لږ ژوره ساه واخله، سټرس پرېږده، موږ د هوا د ایستلو او داخلولو دپاره پیدا سوي یو، د غمو دپاره نه یو پیدا سوي. پښو به ویله چې موږ د ټوله ورځ او ټوله ژوند ګرځوو، ته خو بیخي قدم وهلو ته نه راوځې، جیم ته که نه ځې، کوڅې ته خو نو راووځه، لږ قدم ووهه. غاښونه به ویله چې هر ګړی چاکلیټ دی، چای دی او یا ځینې وخت خو نسوار هم ورسره دی. نو دوی وایي چې موږ خو طبیعي سپین پیدا سوي یو. دا ته یې چې تا موږ داسې کړي او بیا موږ ملامته یې کله چې مازې په موږ کې درد پیدا کېږي او بیا راځې د بیخه مو کاږي په ځای د دې چې درملنه مو وکړې. نو د بدن د دې ټولو شکایتونو لپاره هره ورځ لږ حرکت وکړه، موبایل ته لږ او خپل بدن ته د ډېر وخت ورکړه. مسواک او یا د غاښو برس حد اقل په ورځ کې 2 ځلې استفاده کړه او وخت په وخت باندې ژوره ساه واخله. تر ناوخته مه ویښېږه، غم مه ساته، بلکې خبرې وکړه. نو موږ او تاسې باید بدن ته غوږ ونیسو مخکې له دې چې هغه موږ او تاسې ته شکایت وکړي.